د کهاني شروعات کیږي. د کهاني شروعات د یو خطرناک قاتل نه کیږي چې هغه په یو زوړ ګودام کې پټ وي او هغه په کرسۍ ناست وي او په کړکۍ کې ګوري. هر ورځ به هغه د هدف کور ته کتل، خو 15 ورځې وشوې چې هغه هدف تر اوسه ونه لیده. نو هغه سره خوراک او څښاک هم ختم شو. هغه لاړ بازار ته چې ځان له خوراک او څښاک راوړي. په دغه وخت کې هغه ته خپل مالک ټلیفون یعنی رنګ وکړو او مالک ورته وویل کار زر ختم کړه، پیسې واخله. هغه وعده وکړه چې زه به زر کار ختم کړم او پیسې به مال راکړي. دی د هدف د کور مخې ته ناست او ځان یې ریډي کړی و چې د هدف پر راتلو په انتظار و چې هغه راشي نو زه به یې ولم. په دغه وخت کې شپه شوه. دی واپس راغلی او خپل غاښونه یې صفا کړل او ویده شو. هر 10 منټه پس به دا راپاڅېده او په کړکۍ کې به یې د هدف کور ته کتل. لږ ساعت وروستو ورته چا رنګ وکړو او دا راپاڅېده. هغه کړکۍ ته لاړ او د هدف کور ته یې وکتل. لږ ساعت وروستو شور شو، غوبل شو چې ده په کړکۍ کې وکتل نو هدف ځان سره یو نڅا کوونکې ښځه راوستې وه. ده دا خیال وکړو چې زه به اوس هدف ولم. ده چې کله خپل ټوپک تیار کړو او کله چې ډز وکړو نو هدف بد شو. د هدف مخې ته چې کومه ښځه ګډېده هغه ولګېده او د هدف مخې ته راپرېوته. قاتل ډېر زیات خفه شو او ډېر زیات فکرمند شو چې دا مې څه چل وکړو. قاتل وویل چې اوس خو مې کار خراب کړو. کله چې د هغه کار ناکامه شو نو ټوپک یې په بورۍ کې واچو او ټول ځای یې پاک کړو. بیا یې دا سوچ وکړو چې زه به اوس تښتم. هغه خپل هیلمټ واچو، په خپل موټرسایکل کېناست او د پولیسو د مشغولتیا لپاره یې په لاره کې څه څیزونه وغورځول. لږ وخت وروستو هغه د خپل موټرسایکل نه هم کوز شو او پیادل روان شو. لږ وخت وروستو هغه خپل هیلمټ هم یو سیند ته وغورځاوه. بیا د خوراک کولو دپاره یو پټ ځای ته لاړو. هغه هلته خپل مخ هم ووینځه. هغه خپله ږیره کټ کړه، جامې یې بدلې کړه او ځان یې ښه پاک کړو. بیا د دغې پټ ځای نه راووت او د یو موټر په انتظار و. کله چې موټر راورسېده نو په هغې کې کېناست او ایرپورټ ته لاړو. د ایرپورټ ته چې کله لاړو نو په قطار کې ودرېدو. یو پولیس یې ولیده چې هغه ورته ډېر په جور نظر کتل. دغه شکمن شو. دی واپس یو پټ ځای ته لاړو، خپلې کپړې بدلې کړې او بیا واپس راغلی او په یو نوي قطار کې ودرېدو. د ټیکټ راواغېست او په جهاز کې کېناست. کله چې په جهاز کې کېناستو نو د هغه مالک ورته رنګ یعنې ټلیفون وکړو او په سختۍ او په شور سره یې ورته وویل چې کار دې خراب کړی دی او داسې دې ولې کول. مالک ورته وویل چې ګورې خیر دې نشته. په دغې جهاز کې یو عجیبه سړی ولیدو. وروستو له دې چې له دغې جهاز نه دی راکوز شو هغه بل ټیکټ واخیستو، خو دغې سړی هم هلته د انتظار پر حال و. نو هغه خپل سفر یو بلې ورځې ته واړو. هغه یو هوټل کې غوټه ونیوله او د کوټې دروازه یې ډېره په سختۍ سره بنده کړه او جال یې ورته هم ولګاوه او ځان سره یې چاقو هم وړی و. که چېرته څوک رالې نو دغه یې په چاقو باندې به یې زه وهم. دی د ګېټ مخې ته ښه چوکس یعنې رډې ناست و او ده دا ویل که چیرې څوک رالل نو په دغه چاقو به یې وهم. خو ټوله شپه تېره شوه، څوک هم رانغلل. بل سهار هغه له جهاز پورته شو، خپل هیواد د امریکې یو غټ ښار ته لاړو. کله چې کور ته ورسېدو نو د کور له مخې سره یې د یو سړي د بوټانو نښې او سوځېدلي سګرټ ولیده. د ده دا یقین پیدا شو چې زموږ کور ته هم څوک راغلی دي. هغه سمدستي ټوپک پورته کړ او د کور خواته یې منډه وکړه. په کور کې دننه د وینې نښې ولیدې او په دې پوه شو چې زموږ کور ته هم څوک ننوتي دي. هغه خپل ملګري ته ټلیفون وکړو. کله چې هغې ټلیفون اوچت کړو هغه اسپتال کې وه. د اسپتال ته منډه کړه او هلته یې د هغې حالت معلوم کړو او ډېر زیات خراب و. هغه خپل ملګري روغتون یعنې هسپتال ته ورسول. هغې ډېر زیات بېهوشه و. د هغې ورور هم ورسره و. ورور هغه ته وویل چې 2 کسان یو سړی او ښځه د دوی کور ته ننوتل او اصلي هدف خو ته وي، خو کله چې ته هلته نه وې نو د هغې ستا ملګري باندې برید وکړو. هغه ډېر سخت حالات و، خو بیا هم موږ ډېر زیات مقابله ورسره وکړه. خو هغوی ډېر زیات هوښیار وو او زر زر یې ځان پټ کړو او یو ګاډي ته وختل چې د هغوی د ګاډي چتۍ شنه وه. بل سهار هغه یو بل موټر په کرایه باندې ونیو او د دغې شنې چتۍ موټر پسې پلټنې پیل کړې.
چې قاتلان په هغه کې تللي وو. دې ملګري ورور ورته وویل چې ټکسي شین چت درلودو نو هغه ټول ښار کې د داسې ټکسي په لټه کې شو. ټوله ورځ یې پلټنه وکړه. د ډېرې پلټنې وروستو هم کله چې هغه دا ټکسي پیدا نه شوه نو ده یو نوی پلان جوړ کړ. هم هغه شپه یې د هغې ټکسي کمپنۍ دفتر والا سره رابطه وکړه او د ټکسي یعنې د دفتر مشر د کمپیوټر له لارې د هغه د ډرایور معلومات پیدا کول شروع کړل. چا چې دواړه قاتلان د کوره وړي وو. کله چې د ټکسي ډرایور معلوماتو ته ورسېدو نو هغه د ځان سره واخیستل او بیرته یې لاړل. بل سبا سهار هغه د اډې مخې ته ولاړ و. کله چې ډرایور کار ته راغلی نو هغه ورپسې شو. د مسافر په بهانه یې په ګاډي کې یعنې موټر کې کېناسته. بیچاره ډرایور ته هسه نه وه معلومه چې دا شاته څوک ناست. یو ډېر خطرناک سړی ډرایور په ښار کې موټر چلوو او کله چې شاته وکتل نو د هغه په لاس کې یو ټوپک ولیده. سم د لاسه ډرایور واخیست او هغه فکر وکړو دا خو به یو عادي غل وي نو خپله بټوۍ راوویسته او ورته وړاندې کړه. خو قاتل د هغه 100 روپۍ نه وې په کار. هغه ټوپک ډرایور په سر کېښوست او ورته وویل تا چې زموږ د کور نه 2 قاتلان راوړي وو هغه تا څه کړل؟ ډرایور ته خپل ژوند ډېر زیات ګران و نو سمدستي یې ورته رښتیا ال شروع کړو. ډرایور ورته وویل چې ما هو هغه دواړه یو ایرپورټ کې پرېښودل او زه ترې لاړم او زه خو یو غریب سړی یم. زه خپله خواري مزدوري کوم. ما ته دومره پته وه نور د هغوی نه زه هېڅ نه وم خبر. دا قاتل ډېر زیات غوسه و. بس سمدلاسه یې په هغې ډرایور باندې ډز وکړه او هغه یې په همدغه ځای ووژنه. بیا دې وتښتېد او ځان له جعلي تذکره هر څه جوړ کړل او په جهاز کې کېناسته او یو بل یعنې نیوزیلینډ ښار ته لاړو. هغه هلته په یو ریل ګاډي کې کېناست او ځان یې په یو دفتر یعنې په یو کمپنۍ کې نوکر کړو. هغه به صفایي کوله. ځان له به یې پیسې ګټلې. خو هغه ته په اخره کې یو بیماري ولګېده چې د خپل سوري نه به هم یریده. نو د دې ویډیو پیغام دا دی چې د دښمنۍ نه دې الله هر څوک وساتي چې بیا به د خپل سوري نه هم یریږي. په کمنټ کې راته ووایئ چې بله ویډیو په څه جوړه کړم.